زه بلنه ورکوم جناب درود شملور جناب پروفیسر بغزاله دانش صاحب ته. مهرباني په نامه د هغه رب مې ابتدا ده، په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم، بیا درود په هغه لویه هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات محترم ګل اشنغرې او ډېر زیات حضرت راتیر زمان اجلی ملګرې احمدي صاحب ابراهیم شاه احمدي صاحب ډېر زیات محترم انتخاب عالم صاحب عادل صاحب په سټیج باندې ناستو د پښتو ادب ځلند ستورو لاندې په تالار کې شاعرانو ملګرو د شیرګل د پوشه سیمو ډېر درنو پښتنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول وړاندې خو زه د مولانا صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې دومره ښکلي پروګرام ته یې راوغوښتم او بیا یې د دومره درنو لفظونو هم مننه کوم او ناوخته هم دی، ډېر وخت وشو، تاسو به ستړي شوي ځکه چې ګرمي ده او 19 جولایي ده او بیا شیرګل دی او جولای مینځ دی او بهرحال زه خو څه بانه نه ګورم، خو زه یم چې تاسو به تنګ شوي او بیا نن ډېره ښکلې شاعري هم وشوه. یقینا د تلاوت کلام پاک نه چې زما خیال معراج کامران چې کله شروع وکړه نو یقینا هغه تلاوت هم دومره ډېر زیات ښکلی و، د هغې نه شروع بیا عثمان چې څومره ښکلې شاعري وکړه. زما زیاتره شاعران زما خیال د کامران دانش او د پامیر نه علاوه د عادل صاحب نه علاوه زما خیال دی چې دا شاعران ما ټول په اول ځل واورېدم مخامخ. یو ملګري پکې ګیله وکړه چې یاره دانش صاحب ته مې شعر وایي خو دانش صاحب نه نو دانش صاحب په سټیج ناست دي طاهره هم به ستا شعر اوري، په واشروم کې ناست دي هم به ستا شعر اوري. هغه یو شعر مې ویلی و چې څومره په اسانه د انکار وکړې چې نه درځم، څومره په اسانه د انکار وکړې چې نه درځم، ما خو ستا راتلو له هر قدم په ازغي خیرې. نو ستا شعر ما ته هم اورېدلی و، د دې شعر سره مې هلته وا کړی و، حبیبه ته مې هم اورېدلی وې، خو تا په داسې وخت کې شروع وکړه چې زه هم انسان یم تنګېږم کله کله په سټیج باندې لکه ګرمي هم ډېره، خو ستا شعر مې هلته هم اورېدلی و. ډېره زیاته مننه کوم. څه شاعران د بعضې شاعرانو چې تعریف نه کوو دا به ډېر زیاتې وي. سید ولی ډېر ښه کلام دی وایه، غنم رنګ ډېر مزیدار انداز، دلته یو ماشوم و بل یو حیران د هغه هم ډېر ښکلی انداز و. باید په ټولو شاعرانو باندې خبر وشي خو وخت کم دی. ورال مې ډېره ښه شاعري و، نظم مې ډېر زیات ښکلی واورېدو، آزاد نظم دلته یو ملګري ووایو ډېر ښکلی نظم وایي، ډېر ښه غزلې مو اورېدې. پامیر خو خیر د مخکې نه هم اورېدلی، عادل صاحب مې اول ځل داسې ډېر زیات ټایم لپاره واورېدو. بهرحال د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم، په خبرو مو وخت نه اخلم. یو ملګري پکې وویل چې یاره نن 4 مشاعرې دي یا 15 مشاعرې دي، نو زه وایم چې 4 په ځای کامران دانش که دا تشي دا تو په ځای که 14 د 14 په ځای 2 شي 2 به 4 سره چې 128 شي 256 شي څه مسله نه کېږي. پرېږده چې مشاعرې کېږي دا ډېره لویه خبره ده. زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې کوم ځای کې مشاعره کېږي خلک راټول شوي، که فرض کړې دا خلک دغه شیان دپاره راټول شوي وي چې کله په دې معاشره کې نفرت خورولې یا یې د چا خلاف څه فتوې لګولې یا یې د ټولنې خلاف څه سازشونه کولې، نو بیا به خفګان پکار و. مشاعرې کې چېرته وي په هغې کې امن خورېږي، په هغې کې مینه خورېږي. نو زما خیال دی چې دې غندنه نه کول پکار. څه وجوهات به وي دا په خپل ځای یوه خبره دغه ځان نه خبره ده کېږي به، خو د ادبي سفر چې دی نو دا به نه ودرو، یو بل به نه راکوو. زه یوه خبره کوم د دې سټیج نه ما ویش دا به زه وکړم، ما دلته شاعرینو ته خو زه ډېر په توجه باندې غوږ دم بعضې ملګرو. زه اوس یو څو شعرونه چې مولانا صاحب ته یو څو شعرونه ډالۍ کوم چې ستا د سپینې خولې نه شاته بلها زهر و جانان، ستا د سپینې خولې نه شاته بلها زهر و جانان، څه په خوند خوندي راکړي بېګا زهر و جانان. ما په پټو سترګو اوس کله یقین تر حد تیر شوم، ما په پټو سترګو اوس کله یقین تر حد تیر شوم، ستا د لاسو په کاسو کې رښتیا زهر و جانان. ما منه ما نو ځکه ستا په ناره تکبیر آواز ونه کو، ما ځکه ته پکې سوچ کو، ما نو ځکه ستا په ناره تکبیر آواز ونه کو، ما ته پته وه خبر وم چې دا زهر و جانان. مولانا صاحب نه مو مینه پکې وکړه نه مو کور پکې ودان کو، نه مو مینه پکې وکړه نه مو کور پکې ودان کو، په وهمونو مو ایمان و دنیا زهر و جانان. او غزل ویم چې زه اوسو به زه په خپل لومړني وضو کې ما ته لږ ساعت نه پرېږدئ چې د انکار او د سجدې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه،
د انکار او د سجدې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه د غنمو د دانې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه د انکار او د سجدې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه د غنمو د دانې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه فاتح صاحب ستا د بندې دروازې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه ستا د بندې دروازې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه ملنګ لاړو د کوڅې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه تا مې شپه غېږې ته راوړه مولانا صاحب تا مې شپه غېږې ته راوړه د خوشبو سوغات دې راوړو تا مې شپه غېږې ته راوړه د خوشبو سوغات دې راوړو خوشبو لاړه د کمرې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه تا مې شپه غېږې ته راوړه د خوشبو سوغات دې راوړو خوشبو لاړه د کمرې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه په امیر جان چا خبرې ورته وښوې د رازونو نه خبر شو چا خبرې ورته وښوې د رازونو نه خبر شو د طوطیانو د پنجرې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه کامرانه نه خو زه دومره خراب وم نه خو ته دومره بدنام وې شعر ورته ډالۍ شي نه خو زه دومره خراب وم نه خو ته دومره خراب وې بس د میو د کاسې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه نه خو زه دومره خراب وم نه خو ته دومره بدنام وې بس د میو د کاسې نه کیسه لاړه ډنډوره شوه یو غزل ویم چې لکه شبنم سحر کې وغورځېږه وبه وینې لکه شبنم سحر کې وغورځېږه وبه وینې لاړ شه په لر او بر کې وغورځېږه وبه وینې او زه ستا په در کې غورځېدلی وم لیدلی مې وي زه ستا په در کې غورځېدلی وم لیدلی مې وي چېرته زما په در کې وغورځېږه وبه وینې او تا منه تا د ذلت او وضعیت انتها څه لیدلې شیر صاحب تا د ذلت او وضعیت انتها څه لیدلې چېرته په خپل نظر کې وغورځېږه وبه وینې تا منه تا د ذلت او وضعیت انتها څه لیدلې چېرته په خپل نظر کې وغورځېږه وبه وینې او که زده دې غواړي چې سوچه مسلماني ووینې مدراس صاحب ناست ورته چې تللی هغه لیکچرر ملګری نه مدراس صاحب که زده دې غواړي چې سوچه مسلماني ووینې لاړ شه جومات ته ورکې وغورځېږه وبه وینې که زده دې غواړي چې سوچه مسلماني ووینې لاړ شه جومات ته ورکې وغورځېږه وبه وینې او خلک د خلکو په سینو پرمختګ څنګه کوي خلک د خلکو په سینو پرمختګ څنګه کوي او چېرته د ژوند لښکر کې وغورځېږه وبه وینې د خلک مننه خلک د خلکو په سینو پرمختګ څنګه کوي چېرته د ژوند لښکر کې وغورځېږه وبه وینې ګناهونه ثوابونه دي حاجي صاحب بس همدغه دوه څیزونه دي حاجي صاحب دا در واخلې دا جامونه دي حاجي صاحب دلته دا ارزښتونه دي ګناهونه ثوابونه دي حاجي صاحب بس همدغه دوه څیزونه دي حاجي صاحب دا در واخلې دا جامونه دي حاجي صاحب دلته دغه ارزښتونه دي حاجي صاحب او جي اورم چې ورونه دي حاجي صاحب هلته سخت ډېر عذابونه دي او جي اورم چې ورونه دي حاجي صاحب هلته سم ډېر عذابونه دي حاجي صاحب کابل جان دی خو دردونه دي حاجي صاحب هلته ړنګ ړنګ دیوالونه دي حاجي صاحب کابل جان دی خو دردونه دي حاجي صاحب هلته ړنګ ړنګ دیوالونه دي حاجي صاحب یو څو شعرونه نور ویم چې څه د کار سرونه هم شته څه د دار سرونه هم شته څه د کار سرونه هم شته څه د دار سرونه هم شته څه خرڅېږي په بازار کې د روزګار سرونه هم شته څه د دار سرونه هم شته څه د کار سرونه هم شته څه خرڅېږي په بازار کې د روزګار سرونه هم شته او بس همدغه ککرۍ دي په دې ښار کې ملا جانه بس همدغه ککرۍ دي په دې ښار کې ملا جانه که نه چېرته په دې ښار کې د خمار سرونه همدغه ککرۍ دي په دې ښار کې ملا جانه که نه چېرته په دې ښار کې د خمار سرونه هم شته یو څو شعر نور وایم چې الله چې دې پیدا کړم نو یو څه خو راله راکړه الله چې دې پیدا کړم نو یو څه خو راله راکړه او چې سترګې دې راکړلي نو باڼه خو راله راکړه وایي الله چې دې پیدا کړم نو یو څه خو راله راکړه او چې سترګې دې راکړلي نو باڼه خو راله راکړه او چې ساه مې ستا په لاس کې راوغواړي اخیستی شي چې ساه مې ستا په لاس کې راوغواړي اخیستی شي له تندې نه مې مه وژنه اوبه خو راله راکړه چې ساه
چې سامي ستا په لاس کې ده او غواړې الستې شي له تندې نه مې مه وجنه اوبه خو راله راکړه او خالقه دا مخلوق دې د وهمونو نه خلاصومه خالقه دا مخلوق دې د وهمونو نه خلاصومه او جرأت کوم اظهار کوم زړه خو راله راکړه او شعر انتخاب عالم به ته ډالۍ چې یو څو مازدیګري تر ماښامونو خوندور کا یو څو دا دواړه ملایان زما یاران دي یو څو مازدیګري تر ماښامونو خوندور کا او یو څو یاران له شاتو نه خواږه خو راله راکړه ټیک شوه زه صحیح شوه نن دې دا ارمان رجومه ټیک شوه زه صحیح شوه نن دې دا ارمان رجومه او زه خال درته جوړومه لږ رانجه خو راله راکړه साथी का शराब ने भी अंगूर मंगूर न छोड़ का साथी का शराब ने भी अंगूर मंगूर न छोड़ का ओके नवी नवी नदी भी जाड़ा को राला साथी का शराब ने भी अंगूर मंगूर न छोड़ का ओके नवी नवी नदी भी जाड़ा को राला का उस्माना वयली در نظر شمستا شیر چاته وایم ویلی در نظر شمستا شیر چاته وایم دانش کې دیشي لګه خله خوراله راک یو مختصر نظم وایم بیا تاسو غوښتنې پوره کوم سمه توجه به غواړم چې د حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم خو که څوک ناسي ناستي که څوک ولاړي ولاړي خو یو بل ته مه وایي چې کښېنه او پاڅه ټیک ده هر سړی د ځان ذمهوار دی هر سړی غلی شي د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په اخلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په اخلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم او اوږدې کیسې ته غوږ شم بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ څه وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم او اوږدې کیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخې کیسې ته غوږ شم ما ته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها برمنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکه په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو خاریه کې د باچا خبره څه ده ما په لنډه پوی که نن په منډه پوی که د الله خبره څه ده تاسو براره بیا مدرار صاحب تاسو ته ډالۍ چې د په یو سای کوشش کوم چې ویل تاسو صرف واورئ د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هېڅ سر مې په اخلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم او اوږدې کیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخې کیسې ته غوږ شم ما ته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکو په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده ما په لنډه پوکه ما په منډه پوکه د مولا خبره څه ده د الله خبره څه همدغه نظم یې په دې به اجازه لم چې کلمه ویم مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخي یم باران د میکایل منم زه شان د جبرایل منم زه روح د عزرایل منم شپېلۍ د اسرافیل منم حابیل منم قابیل منم لښکر د ابابیل منم د رحم د سوالی یم خو بیا هم دوزخي یم ادم منم هوا منم
عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم رنگا هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدی ما بیا هم دوزخی ما دین منم قرآن منم دین منم قرآن منم زستا باړ یاران منم دین منم قرآن منم زستا باړ یاران منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم رضوان اهل بیت منم مېل پدوی بیخی ما بیا هم دوزخی ما منځ کوم زکات منم مولانا صاحب منځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم صحیفه منم زوال مجزی منم صحیفه منم زوال مجزی منم ماران منم چینی منم ولیان سلسله منم ناقل خالی ما بیا هم دوزخی ما مصر د کوڅې قصه د خپل زلیخي قصه یوسف د شپې قصه په خوب کې د هغې قصه د مصر د کوڅې قصه د خپل زلیخي قصه یوسف د شپې قصه په خوب کې د هغې قصه په سور اور کې د ټال قصه منم د بلال قصه کامرانه په سور اور کې د ټال قصه منم د بلال قصه مین په حبشیه ما بیا هم دوزخی مولانا سے برشتہ غلمان بوي برشتہ غلمان بوي جنت کی شات روان بوي وږي پستی وب بوي شراب بوي شوده بوي په خیال کې جنتی ما بیا هم دوزخی ما دوزخ به بیماران به سور بور لړمانان به تیری به تور تم به ولی به لقم به پتم د اخلاصی ما بیا هم دوزخی ما غیره باندې چې دانشا ګنا نه کوم غم د دنیا نه کوم ستم ز بچا نه کوم غنم او لغلا نه کوم ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر جړا نه کوم د قبر خندا نه کوم اسلام ز د چا نه کوم بس دم په مولا نه کہانی سے گناہ نہ کوم اسلام د دنیا نہ کوم ستم ز بچا نہ کوم غنم او لغلا نہ کوم د ذکر ریا نہ کوم د فکر سودا نہ کوم د مکر جڑا نہ کوم قبر خندا نہ کوم اسلام د چا نہ کوم بس دم په مولا نہ کوم یاران وای ولی ما یا هم دوزخی ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د راتګ ستاسو یو جهان مننه چې